نن د غزني ولایت قره ولسوالۍ د ګوډل بهبود کلي ته راغلي یو د سید رحمان د کورنۍ ته. نو سید رحمان پلار شهید شوی ده او مشر زوی دی ده. نور وروڼه یې دي کوچني کوچني، هم ټول معیوبه دي په سترګو. السلام علیکم ګرانو لیدونکو، خدای دې وکړي روغ جوړ صحتمند به یاست. نن د غزني ولایت قره ولسوالۍ د ګوډل بهبود کلي ته راغلي یو د سید رحمان د کورنۍ ته. نو سید رحمان پلار شهید شوی ده او مشر زوی دی ده. نور وروڼه یې دي کوچني کوچني، هم ټول معیوبه دي په سترګو. دی خپله هم معیوبه ده. نو نن ورته راغلي یو چې څه همکاري مو سره وکړو او د ژوند حالاتو یې تاسې هم خبر کړو. څنګه ده ژوند زندګي؟ والله ژوند زندګي خو ډېره خرابه ده، ځکه چې پلار هم نشته او وروران هم ټول معیوبین دي. پوه شوې؟ درې وروران مې نور معیوبه دي، یو زه خپله معیوبه یم، کور مشر هم زه یم او مور چې ده هغه معیوبه ده، کور د هغه معیوبه ده. ژوند به مو څنګه ښه وي؟ دلته د باندې کلي دي، د باندې هم سترګو معیوبه دي. هغه هم سترګو معیوبه. زه الله پاک پرې رحم وکړي. نو کار چېرې خو نه کوې؟ نه کار هېڅ شی نه کوم. نو زه به بیا څه کار وکړم؟ نو اوس زموږ پلار نشي تللی، نو کار څنګه؟ دوستانو دا فامیل نو په واقعیت کې ډېر مستحقه، ځکه چې د کور سرپرست خپله سید رحمان ده او ټول وروڼه چې دي معیوبه دي. فقط هغه یو کوچنی چې دی هغه لږ ده، سترګو مشکل نه لري. نو زموږ یو ورور له خارجه یو څه کومک کړی ده، نو هغه به تر دې فامیله پورې ورسوو. نو تاسو ټولو شتمنو هېوادوالو څخه هم هیله کوو چې سید رحمان غوندې فامیل او دغسې نور فامیلونه په خپلو کومکونو کې هېر نه کړي او انشاءالله موږ به یې د خدمت خیریه بنسټ له لارې دوی ته په پوره امانت سره رسوو. نو سید رحمان ورور دا یو خدمت خیریه بنسټ له لارې یو ورور کومک کړی 15,000 افغانۍ دی. ښه دی، 15,000 افغانۍ یو چا کومک کړی، انشاءالله په آینده کې به هم نه هېروو. صحیح ده؟ بس خیر وي سید مننه. نو فقط له تا دعاګانې غواړو. صحیح ده؟ بس خدای دې خیرات قبول کړي. نو خو څه ویل نه لري؟ والله ویل خو داسې دي چې موږ له ټولو خلکو له هغو خلکو چې مثال اوس کې ښه دي او خارج کې دي، هغو ټولو خلکو غواړو چې موږ سره کومک وکړي، ځکه چې موږ څوک نشته، د ګټې یو سړی هم نشته. انشاءالله بس سر څوک همکاري وکړي، موږ به تر تاسې پورې رسوو. بس خیر وي سید مننه. نور نو انشاءالله تر بل پروګرامه پورې موږ ته اجازه راکړه، بیا انشاءالله سره وینو. نو